ګیسیس ایکسچینج به په ټولو کې کیږي خو د بریتینګ خبره موږ کوو په پلانټس کې بریتینګ څنګه کیږي په پلانټس کې بریتینګ نه کیږي نو بیا هغه څنګه ریسپایریشن په هغې کې کیږي فوټوسنتیسس کیږي او ریسپایریشن هم کوي نو ریسپایریشن پکې بیا څنګه کیږي بریتینګ پکې څنګه کیږي سپیمې خو یې نشته دی ښه دلته وګورئ ښه ګورئ په دا فار ایګزامپل زمونږ څه یو ونه ده ښه او دا د دې ونې پاڼه ده صحیح ده او دا زمونږ څه د دې خواته به زه یو وړوکی انسان جوړ کړم زه انسان به دلته جوړ کړم په دې کې به زه لنګز جوړ کړم او ریسپایریټري ټریک به پکې جوړ کړم نور آرګنز د دې زه نه جوړم ښه جسټ د ایکسپلینیټري پرپس لپاره دا زمونږ څه جسټ به د دې الویولای زه ریپرزینټ کړم او دلته به زه مایکرو ارګنیزمز جوړ کړم په مایکرو ارګنیزمز کې به سمپل زه یو بیکټیریا جوړه کړم دا یو بیکټیریا ده یا چې کومه دی زه به د دې سره یو اکویټیک انیمل هم جوړ کړم اکویټیک انیمل دا اکویټیک انیمل به په اوبو کې دا اوبه دي دا بیکټیریا دا زموږ څه هیومن ده اوس دلته وګورئ ایکسچینج اف ګیسز زموږ څه په دې پلانټ کې چې کیږي نو د دې پلانټ تاسو ته پته ده چې دلته د دې ځمکې نه دا د دې روټس په ذریعه باندې واټر اخلي څه کوي واټر او بیا د زایلم په ذریعه باندې دا ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته وړي واټر اوس دلته زمونږ څه په دې دغه باندې که تاسو وګورئ په دې پلانټس په دې لیوز باندې یو خو چې په دې کې تاسو ته دا کلیري په دې پاسه یو لیري ښه دا په ګرین چې ما جوړ کړو کیوټیکل ورته وایي ښه کیوټیکل او په دې باندې د پاسه یو لیري په دې سټیم باندې ایپیډرمس ورته وایي ډرمس ایپیډرمس د دې چې کوم بارک ورته ولیکئ ایپیډرمس ورته په دغه کې وایي په انسانانو کې بارک پوستکی چې ورته وایي ښه د دې مطلب دا دی د دې خبرې چې دا بارک چې کومه دی د اکسیجن دننه نه پرېږدي دا کیوټیکل چې کوم دی په دې باندې ایکسچینج اف ګیسز کېدلی شي الله تعالی په دې پلانټ کې که تاسو په مایکروسکوپ د دې سټرکچر چیک کوئ نو په دې کې به تاسو ته داسې کډني شیپ سیلز میلاویږي دا کډني شیپ سیلز چې کوم دي په دې کې به تاسو ته دا ایریا چې کومه ده د دې دواړو په منځ کې دا برته په دې کې برته پورز میلاویږي سوراخ دي پکې پورز دا کډني شیپ سیلز دا کډني شیپ سیلز ما جوړ کړو او په دې کې دا سوراخ دې ته زمونږ څه دا ګاډ سیلز دې ته ګاډ سیلز وایي ښه GAUR ګاډ سیلز ورته وایي ګارډ سیلز دا پورس چې کوم دی دې ته سټومیټا وایي ښه څه شی ورته وایي سټومیټا ورته وایي سټومیټاس د دې سټومیټاس په ذریعه باندې دننه ګیسز چې کومه دي زه به سمپل دلته یو د ایکسپلینیټري پرپس لپاره دا سیل جوړه کړم په دې باندې اکسیجن چې کومه دی دا دننه ځي او کاربن ډای اکساید چې کومه دی دا بار ته راوځي خو یو خبره تاسو یاد وساتئ چې اکسیجن به کله دننه ځي کاربن ډای اکساید به کله بهر راوځي کله چې بار د اکسیجن کنسنټریشن سیوای بیا به اکسیجن دننه ځي خو کله چې د اکسیجن کنسنټریشن دننه سیوای بیا به اکسیجن بار ته راوځي څه مطلب دا چې که تاسو وګورئ نو د ورځې غرمۍ دا غرمو دا ریز سن ریز یا سن لایټ چې کومه دی دا راځي او دا په دې پاڼه باندې لګي په دې پاڼه چې کله لګي نو دا اوبه
چې کومې دې ابزورب کړي د زایلم په ذریعه باندې ترانسپورټ شوي دي دا اوبه او دلته چې کم کاربن ډای اکساید دننه تللی دی یا کم کاربن ډای اکساید د ریسپایریشن په ریزلټ کې پیدا شوی دا اوبه او دا کاربن ډای اکساید د نور د رڼا په موجودګۍ کې د ډیفرنٹ ریاکشنز نه بعد را یوځای کیږي او د دې نه ګلوکوز in the form of C6H12O6 دا جوړیږي او د دې سره سره په دې کې اکسیجن پیدا کیږي از ا بای پروډکټ اضافي دا اکسیجن چې کم پیدا کیږي دا د ورځې ډیر زیات پیدا کیږي نو څه د ریسپایریشن دپاره دا بوټی ځان له استعمالوي او باقي چې کومه دی دا بار ته د دې سټومیټا په ذریعه باندې څه کیږي دا بار ته ریلیز کیږي کاربن ډای دا اکسیجن نو اوس که چېرته د ورځې تاسو د دې بوټي فینامنا سټډي کوئ نو په دې کې به اکسیجن بار ته راوځي ولې دننه کنسنټریشن ډیر زیات سیوا دی ولې سیوا دی فوټوسنتیسس پکې کیږي خو که تاسو دا میکانیزمز تاسو د شپې چېرته سټډي کوئ نو د شپې فوټوسنتیسس نه کیږي اوس د شپې فوټوسنتیسس کیږي یا نه کیږي ډارک ریاکشن څه شی دی ډارک څنګه کیږي هغه ستاسو د لیول خبره نه ده په هایر لیول به بیا ووایي سمپلی ستاسو د بک مطابق دا یاد کوئ د شپې کاربن ډای اکساید ریلیز کیږي د شپې اکسیجن دننه ځي اکثر به تاسو اورېدلي یار د بوټو خواته ماشومان مه وروړئ په دې کې پیران دي پیران پکې نه دا کاربن ډای اکساید د شپې ریلیز کوي د ورځې اکسیجن ریلیز کوي نو په هغه کیس کې د شپې په کیس کې کاربن ډای اکساید ریلیز کیږي اکسیجن دننه ځي نو موږ وو چې د دې پلانټ د دې لیوز په دې سرفیسز باندې الله تعالی سوري جوړ کړي دي سټومیټا ورته وایي د هغې په ذریعه باندې د ګیشیس ایکسچینج کیږي د خبرې مطلب دا دی چې په سمپل ډیفیوژن باندې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته څه کیږي د ګیسز فلو کیږي د ګیسز اوس ځینې بوټي داسي چې په هغې کې خو پاڼې نشته دی په هغې کې خو ټوټل تنه دلته به تاسو په دې چمن کې ډېر بوټي اینئ په هغې باندې الله تعالی دلته پورز جوړ کړي دي په دې کې سوراخ جوړ کړي دي دې پورز ته لینټیسیلز وایي ښه لینټیسیلز ورته وایي یا لینټیسیلز د دې په ذریعه باندې کومه دی ایکسچینج آف ګیسز کیږي ایکسچینج آف څه کیږي ګیسز کیږي اوس وګورئ که دلته په پلانټس کې تاسو وګورئ نو جسټ ډایرکټ د اټماسفیر سره د دې کنیکشن دی د پاڼو په ذریعه باندې اکسیجن اخلي کاربن ډای اکساید ریلیز کوي خو که تاسو دلته هیومن ته وګورئ نو په دې هیومن کې پاڼې نشته دی په دې هیومن کې د ده په دې سکن باندې سټومیټاز نشته دی په دې هیومن کې تاسو وګورئ نو د دې ګیسیس ایکسچینج دپاره الله تعالی یو پراپر سیسټم جوړ کړی هغه سیسټم چې هغه د ګیسیس ایکسچینج دپاره یا د ریسپایریشن دپاره یا د بریتنګ دپاره یوز کیږي هغې ته موږ ریسپایریټري سیسټم وو په ډیټیل به وو چې دا دی څه شی څنګه جوړ دی څنګه کار کوي خو سمپل دلته وګورئ په دې هوا کې په اټماسفیر کې هوا ده په دې اټماسفیر کې هوا ده په دې